بسم الله الرحمن الرحیم. د مرسته وکړه پیج درنو قدرمنو لیدونکو سلامونه او نیکې هیلې. قدرمنو ملګرو، یوې بلې کورنۍ ته راغلی یم او په دې کورنۍ کې یوه داسې ماشومه ژوند کوي چې په سترګو ړنده ده او ډېر تکلیف دی ورته. دغه ګلالی ګلاب چې دی تاسې بهتره وینئ. د دې سترګې مرزادي هم داسې نه وي، خو کله چې پیدا شوې ده وروسته ورته تکلیف پیدا شوی دی. د کوم بل مرض نه دا په سترګو باندې ړنده شوې ده. د دې د پلار سره مو ناسته نن وکړه او د دې په حال باندې ورسره لنډې خبرې کوو چې کوم ځای ته یې وړې ده، د علاج دپاره کوم هسپتال ته یې وړې ده، څومره مصرف د دې په علاج باندې راځي. دې ته خو غټ کړاو ور د غاړې دی. را روان ژوند کې دا لویږي او که د دې په وخت باندې غم ونه شي نو په آینده ژوند کې به دې ته ډېر مشکل وي او بعضې کارونه داسې وي چې په هغې کې د الله تعالی خپل یو پټ راز وي. نو دا چې په دې عمر کې دغه ګلالی ماشومه د دې نه سترګې اخیستې دي، په دې کې به د الله پټ راز وي او په دغه مور او پلار باندې امتحان راوستلی دی. درنو لیدونکو، خو بیا په دوی باندې موږ او تاسې معلوموي باید چې موږ او تاسې د دې تر شا مرسته وکړو، د دې سره منډه ترړه ووهو. کیدای شي چې د دې سترګې الله پاک جوړې کړي او ټول عمري په دغه صدقه کې الله رب العزت موږ او تاسې ته ډېری ثوابونه او ډېری اجرونه راکړي. زما نوم زرین شاه دی، د مامان درې اوسېدونکی یم، د شډل بازار. اوس فلحال په ډاکه کې اوسېږم، د ماماګانو سره همسایه مې دلته. تقریبا دا جلۍ چې وه داسې 8 میاشتو وه، د 8 میاشتو نه را دې پله د جلۍ مرزادي همداسې ړنده نه وه، روغه جوړه وه، بس همداسې بیماره شوه او ډېره ډاکټرانو له ویم وړه. تقریبا داسې وه چې 53 شپې زموږ په غني خیل هسپتال کې وې او هغې نه بیا ستابې له لاړ. 18 شپې زموږ په ستامه کې وې د مریض سره او هغه ځای نه چې موږ راولګلو غني خیل هسپتال ته، نو ویل چې دې کې ټي بي بیماري ده، خو ټي بي بیماري نه وه، کې بیا موږ کته ویوړه لوړګي هسپتال چې دا جلۍ ویوړه. بس هلته 1 میاشتې دوایي راکړه چې رامړه په سترګو باندې غریبه ړنده شوه. 2 میاشتې سترګې یې داسې پټې شوې چې بیخي ژړلې، په تکلیف وه خو سترګې یې غړېدې نه. اوس دا تاسو وینئ چې دغه سترګې لږې غړېدلې، خو هم دا لیده نه شي کړی، په دې سترګو کې غوښې را شوي دي او هېڅ لیده نه شي کړی. نو هغه ډاکټرانو ما ته ویله چې مطلب په دې باندې 1 لک روپۍ خرچه راځي، 50,000 روپۍ په یوه سترګه باندې لګېږي، ځکه چې په دې باندې غوښې راوښتي او د دې اپریشن ډېر سخت دی او د دې اپریشن د ډېر خطر سره مخ دی. نو دې باندې خرچه ډېره راځي، که خرچه یې پکړی شي او د تداوي کړی شي نو موږ د دې تداوي کړی شو، موږ دا روغولی شو الله په مدد سره، دا روغږي خو په دې باندې خرچه راځي. او زما نور هېڅ اوس نشته، 1,50,000 روپۍ ما سره کم زیات کور کې وې را قرض کړي مې دي، خلکو نه ډېرې زیاتې قرضداره یم. اوس مې هېڅ اوس نشته. نو زه ټول لیدونکو نه غواړم چې موږ سره مرسته وکړه، د دې ماشومې غم وخوري، ځکه چې زموږ هېڅ اوس نشته ده. دغه 1 لک روپۍ چې تا ته کوم ډاکټر ویلې وې دا کلدارې وښودې؟ کلدارې وښودې. او ته په خپله کار څه کوې؟ نو موږ په خپله باندې صاحب دیاړي کړو، دا لاسو ته موږ ګوره بیخي دیاړي خو شته هم نه، اوس خو کرنتین دي، لارې هم بندې دي، هر څه بند دي، اوس خو مزدوري نشته. خو دې نه مخکې کله ګرکو کې هم لارې راخلي کولې او کله هم تورخان کې دغه 200-300 روپۍ ګټلې. اوس ګیټ هم بند دی او ګرکو لارې هم نشته، کرنتین دي، اوس 20 روپۍ مزدوري نشته. جلۍ دا ماشومه چې تاسو ولیده دا سخته په عذاب ده چې په څږي دا بېرته لوږي. دا کوشش کړه چې زه په ولیاړه لاړه شم، خو به دا ورغه چې دا په ولیاړه نه شي تللی، دا لوږي چې څنګه که دا مخلي بس سترګې خو پټې ته 1 منټ سترګې پټې کړه بیخي قدم نه شي اخیستی، ځکه چې زړه خفه کېږي. د ماشومې زړه خفه دی، شپې هم ژاړي ورځې هم ژاړي، هېڅ هم د وسه نشته. خو موږ څه ورسره وکړو؟ او څومره فامیل ټول او ښځه او ماشومان ټول څومره نفر یاست؟ د موږ خپله باندې 6 فامیل لرم، خپله باندې مال د خدای 6 کسه یم. دغه ماشومه چې دا نو بس په کور کې هم همداسې هر څه لګېږي چې څومره مزدوري وکړو، 200-300 روپۍ مزدوري وکړو، هغې باندې ښه نه پاکو چې دې ماشومې له تداوي پې وکړو، کور ته څه شی به راوړو، 1 روپۍ ژوند هم نشته دی. بس دغسې حالات ورځ د ورځ په مخ به خرابېدو، ځکه چې مزدوري چې وه هر څه سم و، هېڅ مشکل نه و. اوس ګراني هم ده، د یوې شي وس هم نشته دی. همدغسې خراب یو او موږ د ټولو لیدونکو نه غواړو چې موږ سره مرسته وکړه، د دې ماشومې په هکله د دې په خاطر باندې موږ سره مرسته وکړه چې دغه ماشومه الله رب العزت جوړه کړه، په پښو باندې ودرئ، ځکه چې دله چې دا سترګې الله ورکړي، الله ته راخیستې دي، الله بېرته هم ورکولی شي، په دې سترګو کې غوښې را شوي او د دې مخنیوی په کار دی چې د ماشومې لپاره موږ سره ملاتړ وکاندې او موږ سره دایمي مرسته وکاندې. درنو لیدونکو،
د زرین شاه ورور خبرې تاسې واورېدې او د ده په مشکل باندې تاسې پوه شوئ. دی وایي چې د دې ماشومې د لاسه زموږ ژوند نور خفه شوی دی، راتنګ یو نور، ځکه چې داسې یو ګلالی بچی چې څوک ګوري او د هغې د علاج وس یې نه وي، نو تاسې په خپله ځان سره قضاوت وکړئ. ستاسو په کورونو کې به شاید دغسې معیوبه ماشومان وي یا به یې په ګاونډ کې ګورئ. نو اوس دومره خبره نه ده، یوازې د 1 لک کلدارو یا د 80,000 کلدارو نه چې 50,000 افغانۍ کېږي، دغه ستونزه دې ورور ته ده. تاسې مخکې په ویډیوګانو کې هم زموږ په څنګ کې معیوبه ماشومان او معیوبه خلک لیدلي وي، د هغوی دپاره تاسې مرستې کړي دي. او نو د دې ورور په اړه هم یو چا راته وویل او دا دی ورته راغلو. د ډکې په ساحه کې اوسېږي او دغه ګلالۍ ماشومه چې ده د دې د رغېدو دپاره او د دې د کامل صحت دپاره چې الله یې دغه سترګې جوړې کړي، تاسې مرستې را سره وکړئ او ستاسې مرسته به موږ دې ته لاس په لاس راوړو. درنو لیدونکو انشاءالله دومره روپۍ نه دي، که ټولې روپۍ وس کې نه وي نو یو څه د یو ورور راولېږي، څه د بل ورور راولېږي، وایي چې د ډېرو امسا او د یو ګېډی. نو که تاسې خپلې مرستې زموږ سره د دې ماشومې دپاره کوئ نو درنو لیدونکو زموږ د وټساپ نمبر هم په دغه ویډیو کې تاسې ګورئ، زموږ د ټلیفون شمېرې هم له تاسې سره شته. نو درنو لیدونکو دغه ماشومه تاسې په خپله ولیده او د دغه ورور حال احوال مو هم واخیسته. خدای دې وکړي چې د دې دپاره تاسې زموږ سره ډېره مرسته وکړئ چې د دې ماشومې او د دغه ورور تر شا یوه تکیه جوړه شو. انشاءالله په آینده کې به تاسې ته دوی ډېره دعاګانې کوي. دغه ماشومه چې ده نن ماشومه ده او بیا یو زنانه ذات دی، سبا لویږي د بل کور ته به ځي، خو که چېرته په سترګو ړنده پاتې شي نو دا د هغې ژوند نه برخمنه کېدی نه شي. نو ستاسې مرستې به انشاءالله دغې ماشوم ته کامل صحت ورکوي. درنو لیدونکو خپلې مرستې زموږ سره جاري وساتئ. ډېره زیاته مننه.